ډیر کلونه مخکې د گلزار آباد په نوم یو کوچنی کلی و. په دې کلي کې یو عجیب حاضر جواب کس اوسېده چې نوم یې ملا نصرالدین و. یوه غرمه باندې ملا نصرالدین د لرګیو ګټې په روږه باندې ولې او د بازار په یو کونج کې ناست و چې دغه خرڅ کړي. خو همدا ورځ داسې یوه ورځ وه چې د ده ټول ژوند یې بدل کړ. ناڅاپه یو سړی راغی چې د هغه شکل د عام سوداګرو په شان نه و. د هغه جامې د ورېښمو وې خو پرې دوړې پرتې وې لکه د ډېر اوږد ځای نه چې یې سفر کړی و. د هغه په سترګو کې یوه عجیبه ځلا وه چې هر څوک یې ځان ته راکاږه. هغه پوښتنه وکړل آیا ته همغه ملا یې چې د عقل خبرې دي تر سمرقند پورې مشهورې دي؟ ملا په مسکا سره ځواب ورکړ ملا خو زه یم، خو اوس عقل هم د لرګیو په شان ارزانه شوی، څوک یې نه اخلي. هغه سړي خپل ځان حکیم سمرقندي ورته معرفي کړ او ملا ته یې وویل ولې دلته خپل وخت ضایع کوي؟ سمرقند ته راشه، هلته د حکمت بازار دی، هلته ستا د هرې خبرې په بدل کې درته خلک د سرو زرو سکې درکوي. کله چې ملا کور ته لاړ او خپله میرمن مرجوکې ته یې دا خبره وکړه، هغې سمدستي شک وکړ. هغې وویل دا ټول خیالونه دي، څوک د عقل په بدل کې سره زر ورکوي؟ دا سړی دروغجن ښکاري. خو ملا پرې ټینګار وکړ هغه خپل خر راته راکړ، دروغجن به ولې خپل مال چاته ورکوي؟ همدا ځای و چې ملا په خپل عقل دومره باور وکړ چې اوږد سفر ته چمتو شي. بله ورځ ملا خپل توکي پر خره بار کړل او د نامعلومې لارې پر لور باندې روان شو. د صحرا شګې به پورته کېدې او لارې به ورکېدې. په دې سفر کې هغه د یوه زاړه حکیم سره مخ شو. هغه حکیم ورته وویل د حکمت بازار ته تلونکی بیرته نه راګرځي، ځکه هلته هر چالاک نه هم ډیر چالاک خلک موجود دي. حکیم ملا نه 3 پوښتنې وکړلې. لومړی پوښتنه هغه څه دي چې په تیاره کې تر رڼا ډیر ښکاري خو چې ونیول شي ورکیږي؟ ملا وویل هغه سیوری سایه ده. دوهمه پوښتنه یې وکړه هغه څه دي چې پر سر روان وي او بې له ژبې خبرې کوي؟ ملا وویل هغه قلم دی. درېیمه پوښتنه هغه څه دي چې ورځ کې 1 ځل او شپه کې 1000 ځله ښکاري؟ ملا وویل مر او ستوري. حکیم حیران شو او ملا ته د تګ اجازه ورکړه. کله چې ملا سمرقند ته ورسید پوه شو چې دا عادي ښار نه دی، دلته هر څوک د بل د دوکه کولو لپاره تیار دی. د بازار دروازه ساتونکو ورته وویل د داخلېدو پیسې باید راکړي. ملا یو چل وکړ، ساتونکي یې په مصروف کړل او خپله دننه لاړ. بازار ډېر عجیب و، هلته خبرې پلورل کېدې. ملا 2 مهم سوداګانې وکړې. یو کاغذ یې واخیست چې پرې ویې لیکل په لیدلو باور مه کوه، په اورېدو هم نه. ملا دا 50 کسانو ته وپلوره، یعنې خرڅ یې کړ او ډېرې پیسې یې وګټلې. یو بل حقیقت یې هم واخیست، تر ټولو لوی احمق هغه دی چې د هغه څه لپاره پیسې ورکوي چې مخکې پرې پوهېږي. دا یې هم خلکو باندې خرڅ کړ. ناڅاپه شور جوړ شو چې یوه خزانه غلا شوې ده. ملا پوه شو چې دا یوه ډرامه ده. د صندوق ته ارزښت نه درلود، خو خلکو د توجه ورکولو لپاره دا چل جوړ شوی دی. وروسته ملا له همغه حکیم سره بیا مخ شو. هغه ملا ته یو کاغذ ورکړ او ویې ویل کور ته چې لاړې دا پرانیزم. کله چې ملا نصرالدین کور ته ورسید او کاغذ یې خلاص کړ، پرې لیکلي وو قناعت هغه خزانه ده چې هیڅ کله نه ختمیږي. ملا پوه شو چې هغه څه چې یې لټول د هغه په خپل زړه کې وو. هغه پوه شو که عقل د دوکې او مال لپاره وکارول شي دا مکر دی، یعنی دوکه ده. خو که انسان د قناعت او د الله رضا ته ورسوي دا حکمت دی. ملا ډیر سره زر هم وګټل، خو اصلي شتمني هغه سکون و چې له هغه د خپل میرمنې سره لیده په خپل کوچني کور کې. نو اصلي پیغام قناعت تر ټولو لویه شتمني ده او رښتینی حکمت د انسان دننه وي. که مو دا کیسه خوښه شوي او د نورو همداسې کیسو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. مننه.